السلام علیکم دوستانو، امید ده چې روغ او جوړ به وئ. د انګلیسي زده کړې پروګرام په یوه نوي ویډیو او نوي درس کې درته هرکلی ویمه. په دې هیله امید چې تېرې شوې ویډیوګانې به تاسو کتلې وي او څه به مو ورڅخه زده کړي وي. خوږو ملګرو، په ننني درس کې یو څو مهمې محاوروي جملې لولو. نو په درس باندې به پیل وکړو. خو تاسې د یولی ټیچر یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو هره ویډیو چې مونږ اپلوډ کوو تاسو ته در رسیږي او له درس څخه به نه محرومیږئ. راځو په درس باندې پیل وکړو. خوږو ملګرو، نننۍ جملې مې تاسو ته د سوال او ځواب په ډول راوړي دي چې دا به انشاءالله تاسو ته په محاوره کې هم په درد وخوري. لومړی جمله: Where do you work? Where do you work? چیرته کار کوئ؟ Where do you work? چیرته کار کوئ؟ ځواب: I work in the company. I work in the company. زه په یوه کمپنۍ کې یا زه په کمپنۍ کې کار کوم. زه په کمپنۍ کې کار کوم. دوستانو، دلته پوښتنه په ویر سره شوې ده. ویر ته WH کوېسچن ویل کېږي او د ویر معنا چې ده د چیرته معنا ورکوي. چیرته کوم ځای کې چې ویر راغلی وي نو هغه د چیرته معنا لري. نو دلته تاسو کولی شئ چې په دې باندې نوره جملې هم جوړې کړئ، لکه Where do you work؟ چیرته ته کار کوئ؟ ځواب ورکړئ چې I work in the city. I work in the city. زه په ښار کې کار کوم. همدا قسم تاسو کولی شئ چې په ویر سره نوره پوښتنه هم جوړه کړئ. Where do you play؟ Where do you play؟ تاسو چیرته لوبې کوئ؟ تاسو چیرته لوبه کوئ یا تاسو زیات کسان چیرته لوبې کوئ؟ Where is your company؟ Where is your company؟ ستاسو کمپنۍ چیرته ده؟ Where is your company؟ ستاسو کمپنۍ چیرته ده؟ Our company is in the right side of the road. Our company is in the right side of the road. زمونږ کمپنۍ چې ده هغه د سړک ښی غاړې ته ده. د سړک ښی غاړې ته ده، یعنې ښي غاړې ته د سړک ده. Our company is in the right side of the road. Our company is in the right side of the road. د سړک په ښي غاړه کې ده. How is your work؟ How is your work؟ ستاسو کار څنګه دی؟ How is your work؟ کار مو څنګه دی؟ ځواب: Our work is very hard. Our work is very hard. زمون کار ډیر سخت دی. زمون کار ډیر سخت دی. او یا How is your work؟ ستاسو کار څنګه دی؟ Our work is so easy. Our work is so easy. زمون کار ډیر اسانه دی. زمون کار ډیر اسانه دی. How did you come here؟ How did you come here؟ دلته څنګه راغلی یې؟ دلته څنګه راغلی یې؟ دلته څنګه راغلی؟ How did you come here؟ دلته څنګه راغلی؟ ځواب: دوستانو، دغه جمله چې دغه د راتللو د حالت یا د هغې د کیفیت په اړه پوښتنه کوي. ته څنګه دلته راغلی؟ په پښو راغلی، په موټر کې راغلی یا کوم بل ډول دلته راغلی؟ نو ځواب: I came here by car. I came here by car. زه دلته د موټر په واسطه راغلم. زه دلته د موټر په واسطه راغلم. I came here by car. ګران لیدونکو، په دغه ځای کې ډېر استعمال شوی دی او ډېر چې دغه د سمپل پاست ټینس یا د تېره زمانې اکزیلري ورب دی او کوم ځای کې چې ډېر استعمال شوی په کومه جمله کې، نو په هغه ځای کې به تاسو د تېره زمانې معنا کوئ. یعنې دا جمله په تېره زمانه باندې دلالت کوي. او په دې بله جمله کې کیم چې راغلی دی، کیم دغه دوهم حالت دی د کم. موږ تاسو په دې باندې یو ویډیو جوړه کړې وه او تېره زمانه مو پکې لوستلې وه چې په تېره زمانه کې د ورب یا د فعل دوهم حالت استعمالوي. دلته ځکه دوهم حالت استعمال شوی دی، کیم. Did you find the job؟ Did you find the job؟ آیا کومه وظیفه دې پیدا کړه یا آیا هغه وظیفه دې پیدا کړه؟ Did you find a job؟ ځواب: Yes I did. Yes I did. بله هو، ما پیدا کړه.
Yes I did. بلې هو ما پیدا کړه یا بلې ما پیدا کړه. Why do you not come on time? Why do you not come on time? ولې په خپل وخت باندې نه راځې؟ Why do you not come on time? ولې په خپل وخت باندې نه راځې؟ ځواب I always try to come on time. I always try to come on time. زه هر وخت کوشش کوم چې په خپل وخت باندې راشم. زه هر وخت کوشش کوم چې په خپل وخت باندې راشم. I always try to come on time. درس په همدغه ځای باندې بس کړو. دومره درس بس دی، ډېر به یې نه اوږده و. او که چېرته تاسو کومه پوښتنه لرئ یا کوم نظر لرئ نو تاسو کولی شئ چې زموږ سره یې په کمنټ کې شریک کړئ. او بل دوستانو که چېرته تاسو غواړئ چې زموږ د انګلیسي زده کړې پوره کورس ته لاسرسی ولرئ، پوره کورس پیدا کړئ، نو د یولی ټیچر یوټیوب چینل د پروفایل په عکس باندې کلیک وکړئ. له هماغه ځایه تاسو کولی شئ چې د انګلیسي زده کړې پوره کورس تاسو پیدا کړئ. خوږو دوستانو داس په همدغه ځای باندې بس دی. که مې ویډیو خوښه شوې وي نو درسره لایک او شیر یې کړئ او یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. تر بیا د الله په امان.